جزاک الله خیرا بارک الله فیک. شیخ محترم څنګه چې تاسو ویل چې په دې میاشت کې د روزو فضیلت راغلی و، دا واقعا داسې ده د فرضیت د رمضان نه مخکې د دې ورځو خاص یو قسم فضیلت. هغه کومې داسې ورځې دي چې په دې ورځو کې خاص کر په هغې باندې روژې نیول پکار دي او څو روژې نیول په دې ورځو کې پکار دي؟ د روژې دپاره خاص ورځ چې په دې میاشت کې ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ډېر اهتمام کړی دی، هغه 10مه ورځ ده، هغې ته عاشورا وایي، 10 تاریخ د محرم. او اصل د دې پس منظر دا و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلی، په مدینه کې 3 قومونه اوسېدل د یهودو، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. دا 3 وړه قومونه یهودو، دی به په محرم کې بیا په 10 ورځ عاشورا باندې به روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو دا ولې روژه نیسئ په دې ورځ باندې؟ د هغه ته په جواب کې چې هذا یوم صالح نجى الله فيه موسی، دا ډېره ښایسته ورځ ده، ډېره ښکلې ورځ ده. الله تعالی په دې ورځ باندې موسی علیه السلام له نجات ورکړو، دا دشمن د فرعون او د لښکر نه. نو موسی علیه السلام روژه شو د الله سبحانه وتعالی د شکر دپاره چې د الله شکر ادا کړه، ځکه څوک چې چا سره الله تعالی ښه وکړه، انعام یې پرې وکړو، دشمن یې بچ کړه، هره خوشحالي چې پرې راوستله باید چې د الله شکر ادا کړي د الله په بندګۍ سره. نو موسی علیه السلام د الله شکر ادا کوو، بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا روژه شروع کړه. ځکه د یهودو ته ویله چې موږ یې نیسو تعظیما له، د دې ورځې تعظیم او عظمت چې دا ډېره عظیمه ورځ موږ ګڼو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نحن احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په تابعدارۍ او د هغې په شکریه باندې ستاسې سره موږ حقدار ډېر دي. بیا نبي علیه السلام هم دا ورځ به روژه نیوله او امر یې وکړو صحابه کرامو ته چې دا روژه نیسي، دا فرض و دا روژه. په راروان کال باندې بیا رمضان، دا 2م کال د هجرت شه، رمضان روژه فرض شوه. چې کله د رمضان روژه فرض شوه نو د عاشورې د روژې فرضیت دا ختم شي. نبي علیه السلام بیا اختیار ورکړو، ستاسې خوښه د چا خوښه یې نیسي ودې نیسي، که چا خوښه یې نه نیسي تکلیف یې نه دې نیسي. نو استحباب باقي دی، غوروال یې اوس هم شته، فرضیت منسوخ دی. نبي علیه السلام د استحباب دپاره موږ ته ترغیبات راکړي دي، خو واجبي امر راته نه دی چې خامخا یې نیسه. نو دا روژه اصلي روژه پکې هغه د 10مې ورځې ده، یوم عاشورا چې 10مه ورځ د محرم ده. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو چې رسول صلی الله روان کال ته وفات کېدو په آخر عمر کې. د الله رسوله دا یهود هم چې دی دا په دې ورځ باندې روژه نیسي او موږ هم نیسو. یو مشوره ورکړه شو که په چېرته موږ په دې کې مخالفت وکړو د یهودو، نبي علیه السلام دا مشوره خوښه شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله لئن عشت الی قابل لاصومن التاسعه، که چیرې روان کال ژوندی وم زه انشاءالله چې دې سره به زه 9مه روژه هم نیسمه. نه یهود یوازې 10مه نیسي، نو مسلمانان به 10مه او 9مه دواړه نیسي، د یهودو مخالفت به راشي. ځکه چې مسلمانانو د یهودو نه کرکه ډېره وي، د نبي علیه السلام هم ته کرکه ډېره وه، مشابهت به ورسره نه کوو، کوشش به وکړو چې په عاداتو کې، په خویونو کې، په هر څه کې د هغې نه مخالفت وکړي. د مسلمان شان هم دا دی، دا به د یهودو نه مخالفتونه کوي، د هغې خویونو عادتونو پسې به نه ځي، د مخالفت به کوي. بیا را روان کال د نبي صلی الله علیه وسلم وفات شو، پاتې نه شو. نو دا روژه اوس حیثیت دا دی، غوره دا ده چې انسان د نبي اسلام په تمنا په ارزو باندې عمل وکړي، 9مه هم ونیسي او 10مه هم ونیسي، دا ډېر غوره عمل دی. او که انسان کمزور یې او هغه وس نه کېږي او ورته سازېږي، نو که هغه یوازې 10مه ونیسي فضیلت ورته الله حاصلوي. فضیلت نبي علیه السلام ذکر کړی دی، د دې په باره کې رسول صلی حدیث ته امام مسلم راوړی دی. تپوس یې وشو د عاشورې د ورځې په باره کې، نو هغه وایي چې احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله، ما امید دی د الله تعالی نه چې د دې روژې نه مخکې کوم کال تیر شوی دی د هغه څه ګناهونه دی الله به ورته په دې وایي معاف کړي. دا فضیلت دی، نور ډېر فضایل د دې راغلي دي. مسلمان باید په محرم کې د روژې د عاشورې د روژې او ورسره د 9مې ډېر اهتمام وکړي. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.